الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. صدق الله العلي العظيم، ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العالمین چې د ټول کائنات رب العالمین دی، د ټول جهانونو رب العالمین دی، هغه په دې مسلمانانو باندې عبادات فرض کړي دي. که انسان دې خبرې ته سوچ وکړي چې زه به ټول عمر توبه استغفار وکړم، زه به د عباداتو نه خلاص شم، په دغه ذکر اذکار به ځان د عباداتو نه خلاص کړم، په دغه ذکر اذکار باندې ته د عباداتو نه نشي خلاصېدی. که ته ټول عمر توبه استغفار وکړې تر څو پورې د رب العالمین حکم دې نه وي منلی، ته پرې نشي خلاصېدی. که هغه مونځ فرضیت دی په توبې سره نه معاف کېږي، که هغه د روژې فرضیت دی په توبې سره نه معاف کېږي، که هغه د زکات فرضیت دی په توبې سره نه معاف کېږي. غرض چې د رب العالمین د طرفه په تا باندې کوم فرایض احکام راغلي دي په توبې سره نه معاف کېږي. یا یې کفاره ده یا یې ادا ده. ادا کې به خامخا چې نشي ادا کولی، عاجز وي، نو بیا یې تا باندې کفاره. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم انسان رب العالمین په دربار کې الله رب العزت مخې ته حاضر شي، دوه څیزونه به د الله په دربار کې د دې انسان دپاره شفاعت کوي. لومبی د رمضان المبارک روجې، دویم قرآن. رمضان المبارک روجې به ورته وایي پروردګاره چې د ورځې مې د خوراک څښاک نه منې کړی و، تر دې پورې چې سړی درستخان باندې کینی او ټول نعمتونه ورته موجود وي، چې تر څو د رب العالمین حکم نه وي شوی، اذان د مغرب نه وي شوی، بلکل مجال نشته چې څوک ورته ګوډ وړ. د خبرې مطلب او مقصد او لب لباب دا دی چې په هر ځای کې موږ د رب العالمین اطاعت کولی، چې څنګه د رب العالمین اطاعت ته موږ په انتظار یو چې اوس به اذان وشي او روژه به ماته کړو، زموږ به فریضه ادا شي. که دغه رنګې د ژوند فرایض ما ادا کړل نو الله رب العزت به رانه ډېر خوشحالي. د ژوند فرایض څه دي؟ لومبی د ژوند فریضه دا ده چاته تکلیف مه ورکړو، چاته سره ښېګڼه نشي کولی، تکلیف مه ورکړه. د ژوند فریضه څه ده؟ که ځان ته انسان وای نو په ځان کې انسانیت پیدا کا، او کله چې ځان کې انسانیت پیدا کو
نو تا نه به خلکو ته خیر خورېږي، د خلکو ته به ستا نه شر نه خورېږي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو صحابي راځي او صحابي ته تپوس کوي د الله رسول د ټولو نه بهترین انسان څه دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ارشاد فرمایي ټولو نه بهترین انسان هغه دی چې هغه د لاس نه، د ژبې نه، د خولې نه، د اعضاء او جوارح نه بل مسلمان په امن کې دی، په تکلیف کې دی، په امن کې وي، په تکلیف کې نه وي. چې کله هم یو انسان ځان ته یو ډیر متقي او ډیر پرهیزګار وایي، خو چې د ده خوله په دې روژه کې داسې وي چې بل ته په تکلیف وي، د ده د لاس تکلیف خلکو ته رسي، دی په خلکو ظلم کوي، د ده په خپو باندې خلکو ته تکلیف وي، دی په خلکو باندې په خپو باندې وهل کوي. عرض په حدیث شریف کې چې کله هم څه هم حدیث راغلی د هغې مصداق جوړیږي چې په کم باندې وعید راغلی دی. دی که روژه نیسي نو بل لی نیسي، دی که تلاوت کوي نو بل لی کوي، که دی اعتکاف کوي نو بل لی کوي. حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې تاسو په کثرت سره قیام اللیل کوئ، تاسو په کثرت سره نوافل کوئ. اعتکاف ولا اعتکاف ته ولې کینی؟ اعتکاف ولا ځکه کینی چې د دنیا د ټولو مشاغلو نه، د ټولو هر څه نه ځان خلاص کړي او راشي د رب العالمین عبادت شروع، او په دغه عبادت کې دلجویي د زړه نه، یکسویي یوازې والی او اهتمام سره دا عبادت کوي نو د رب العالمین ته مقبول دی. څنګه یو حدیث شریف میں کہتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دی وی چې کله موزګزاره موضوع کی او غموز ارکان صحیح ادا نه کی او دی روان شي، وی غموز د زړی کپړې په شانتي د هغې موزګزاره په دې مخ باندې وشتلی کیږي چې خدای دې داسې تباه او برباد که څنګه دې زه تباه او برباد. هم دغه رنګې که یو معتکف د اعتکاف په دوران کې غلطیانې کوي او دغه رنګې غټې غلطیانې کوي، د رب العالمین د عبادت ادا کولو په ځای یې توهین کوي، بیا رب العالمین خلکو ته ګورې د عبرت نشان جوړوي. ګورې یاد ساتئ دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې رمضان المبارک مبارکه میاشت ده. په دې مبارکه میاشت کې ځان د چغلۍ نه، ځان د فراډ نه، ځان د نکته چینۍ نه، ما تا خو ډېرې خوږې پستې مسلې کوو، ډېر ترغیب ورکو چې داسې مه کوئ، داسې مه کوئ، داسې مه کوئ، خو افسوس چې خپله به پې عمل نشته. افسوس په دې ما عمل نشته چې قرآن کریم ویل څنګه پکار دی، د قرآن کریم د ویلو نه په شود بود باندې نه یم بل ته ګوته نیسم. دا ډېر د افسوس خبره ده. ګوره که څوک دا وایي چې زه قرآن حق ادا کوم، ته د قرآن حق د نشي ادا کولی. قرآن د حق دپاره تا ته ضروري علم چې دی تجوید دی، ضروري علم تا ته دی مخارج دی، حروف ادا کول دی، ته نشي ادا کولی، ته دی عاجز یې. رب العالمین خپل کلام نازل کړی دی، چاته یې په ټیکه نه دی ورکړی چې ته په هغې ټیکهدارۍ په نظام باندې لګېدلی چې یاره زما خو دوکانداري خرابېږي، د 10 ورځو ختم پکې چېرته نه راغی، د 15 پکې چاته راغی، د 5 پکې چاته نه راغی. عبدالله بن رباح رضی الله عنه یو صحابي دی، په 3 ورځو کې قرآن کریم ختم کړی دی. دغه رنګې حضرت سعد رضی الله عنه هغه په 6 ورځو کې قرآن ختم کړی دی. دغه رنګې یو بل صحابي دی ابو دحداح رضی الله عنه هغه په 11 ورځو کې قرآن ختم کړی دی. یعنی مختلف اقوال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو نه منقول دي. شمایل ترمذی رواله وګورئ پکې چې کله هم یو سړی د علم نه عاری وي، د علم نه په کناره کشي باندې راوړي، خو بیا کوي خبرې. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې رمضان المبارک یوازې د دې میاشت نه ده چې ته پکې صرف او صرف د خوراک څښاک نه خوله منې که. رمضان المبارک د دې میاشت ده چې ستا د لاس نه، ستا د خولې نه، ستا د خپې نه، ستا د اعضاء جوارح نه بل په تکلیف کې نه. رمضان المبارک مبارکه میاشت ده. بازار ته ځې خلک دنه په امن کې نه دي، دکان ته ځې خلک دنه په امن کې نه دي،
په کلی په مالت کې خلک دنه په امن کې نه دي، په اعتکاف کې خلک دنه په امن کې نه دي، په تلاوت څوک کوي خلک دنه په امن کې نه دي. د غرنګي قرب او جواره کې وګوري خلک دنه په امن کې نه دي. نو کته روزه نیسي نو ته بل نیسي، کته غیبت کې نو بل کې، چې سوره هم عمل کې چا پسې څومره غیبت کړي، چا پسې څومره بدې ردې ویلي، ټول عمل دی هغه پسې کړي. هغه اکثر ملګري خبره وکړي یاره جی پلان کې ما پسې دا وایي، زه ته شکر وباسه کوم وضوونه کوي تالی کوي، کوم تلاوت کوي هغه تالی کوي، کوم دغه عبادت کوي تالی کوي، ستا به یا قبلېږي یا نه قبلېږي، تا ته په مفته کې ثواب را روان او لږ نښه مضبوط را روان. دوستانو عزیزانو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې په میاشتو کې د ټولو نه بهترین او د افضل ترین میاشت د رمضان المبارک ده، او په دې میاشت کې د ټولو نه بهترین ورځ، په ټول کال کې د ټولو نه بهترین ورځ لیلة القدر. معتکفین چې کله هم اعتکاف ته کینی او په اعتکاف کې دغه شپه لټئ، علما او صلحا فرمایي چې د هغې شپې اندازه به هغې اولیاء او هغې اتقیاو ته کېده چې کوم د رب العالمین اطاعت به کول. د بني اسرائیلو د یو نوجوان یو واقعه ده، علامه ابن جوزی رحمت الله علیه هغه واقعه نقل کړې ده. فرمایي چې یو نوجوان ډېر بزرګ او د هغې بزرګۍ دا حالو چې هر وخت به په مخ باندې په سر باندې رومال اچولی او چا سره به فضول خبرې نه کولې، هر مال به عبادت کول. وی خدای پاک ورته مال او دولت ورته ورکړو او بیا د دنیا مال او دولت چې انسان ته میلاو شي او که دی هر څومره متقي او پرهیزګار وي او د رب العالمین ورسره مدد نه وي، نو قدرت کار دی هسې د لین نه وښویږي. نو دغه رنګې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار بار امت ته ویلي دي چې د مال د فتنې نه ګورې ځان بچ کړئ. یو ځواني وه، یو دغه رنګې خدای پاک ورته مال ورکړو، ښه بېسیاره مال چې مال ورته خدای پاک ورکړو، نو 20 کاله د رب العالمین داسې عبادت کړو چې چا یې مخ قدرې نه ولیدلی. او چې کله پې رب العالمین د دنیا مال او دولت ښه ډېر ورکړو، د دنیا یو کمبختی، یو بدبختی، د دنیا یو ګناه ده نه ده پرېښودی، داسې لباس، داسې شکل و صورت، دا ټول هر څه 20 کاله یې نافرماني وکړه. یو پیره شیشې ته ولاړو، په شیشه کې ځان ته خیال شو د بریتو یا د سر ویښتې چې ولیدل چې خو سپین شوی دی، نو په جړا شو او په جړا په دې شو چې پروردګاره 20 کاله مخکې مې ستا داسې عبادت کولو چې کله نه کله به زه په ځان ویرېدم، او 20 کاله مې ستا په نافرمانۍ کې تیر کړي دي. پروردګاره که د دې دنیا نه لاړم نو همیشه دپاره به تاوان به مې، همیشه دپاره به تباه یم. وی د غیبو نه ورته آواز وشو، وی شکر وباسه چې اوس د سره احساس راغی او د رب العالمین د بندګۍ خیال داسې راغی، الله رب العزت به دې وبخي که چېرې تا کې طلب وي. نن سبا ما ته ګناه نه پرېږدو، یا الله ما وبخي، ما ته حرامو نه ځان نه بچ کوو، یا الله موږ ته برې راکړي، ما ته ځان د سمېدو کوشش نه کوو، یا الله دا دعا مې قبوله کړي. هغه ورځ یو کس راسره میلاو شو، بل لګیا او خبرې اترې ورسره کولې. ما ورته د خدای بنده ځان صحیح ورته د رب العالمین ته مقبول بنده جوړ کړه، په دې کې د تلاوت اهتمام کوه، د ذکر اذکار اهتمام کوه. یاره استاد وي دا دغه ځای کې ځینې یو څو کسان دي، دی لګیا یې ګپې شپې لګوي او ورپسې ټوکې مسخرې او ملنډې کوي، وی اخر کې ښې غیبت یې ورپسې وکړي، بیا اخر کې وایي یاره موږ به خدای وبخي. ما څنګه به دې خدای وبخي؟ وی بس د اختر غاړه چې یو بل ته ورکړي نو بس یو بل ته معافي وشو. ما بلکل معافي نه ده شوې. وایي کوم سړی چې په دې غرم غرض کې وي چې یاره دی زما به معافي وشي او زما به داسې وشي، بلکل به نه کېږي. حدیث شریف کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې د ذرې ذرې برابر به هر انسان سره حساب کتاب کېږي.
علامه لوسی رحمت الله علیه فرمایي چې الله رب العزت چې انسان سره په حساب کتاب شو، که د اوبو په څکلو شوي یا د اوبو په استعمال شوي یا د ساه په اغستو باندې شوي، نو دا ټول انسانان به د الله رب العزت په دربار کې ګورې عاجز راشي. بیا یو واقعه فرمایي چې یو عابدو 1500 کال عبادت کړ او خدای پاک ورته تیار رزق ورکولو، او رزق ورته داسې تیار ورکولو چې دی په ګټه به عبادت کولو، خوا کې ورسره انار بوټی راختل، روزانه به هغې یو انار دی و او به ده خوړه، خوا کې ورسره چینی وای به یې بس ډوډ به ورځ شپه عبادت. وی دی چې کله مړ شو رب العالمین دربار ته مخامخ شو، رب العالمین ورته فرمایي دا راته ووایه څه دې راوړي دي؟ دی لږ داسې په انا کې راغی، انسان دی، په انسان کې خو لږه خو راځي چې څنګه ما تا په خبرو کې خو کوو، په کارونو کې خو کوو، په هر څه کې بس خو پکې راځي. ورته پروردګاره 1500 کاله مې عبادت کړې، څه لږ عبادت مې نه کړې. ښه په خپل عبادت جنت ته ځي. فرښتو ته ویې لاړ شي د جهنم یو چکر وله ورکړه، چې د جهنم یو چکر یې واخیسته نو سړی تږی شو. فرښتو ته یو ګیلاس اوبه راکړه، یو جام اوبه راکړه، ورته اوبه نشته. دلته یو کرنسي ټوله نیکي چلیږي، موږ ته به 2500 کال عبادت راکې نو هله به تا ته اوبه میلاویږي. یو پیر دغه رنګ یې چلو شو، په دوباره دغه رنګ. نو عرض د مطلب او مقصد مې دا دی چې د 500 کالو عبادت هغه په 2 جامه که په 3 جامه په اوبو باندې ختم کو. اخر کې چې الله رب العزت ته مخامخ شو نو الله ورته وی اوس وایه، او ورته پروردګاره کوم خپل عبادت خو مې خو ټول ضایع کو، اوس خو پروردګاره ستا په رحم او کرم وکړي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو، کوم خلک چې په خپل عبادت باندې غاویره دي، په خپل نیک عمل باندې غاویره دي، په خپل تلاوت باندې غاویره دي، په خپل هر نیک عمل باندې غاویره دي چې زه په دې باندې خامخا جنت ته ځم او د رب العالمین د رحمت نه ځان مایوسه کړي، د رب العالمین د رحمت ځان محتاجه کوي نه، نو یاد ساتئ ګورې په دې عبادتونو په دې منځونو ګورې نه خلاصېږي. د شب قدر شپه راشي، یاره چې شب قدر کې څنګه مونځ پکار دی، لیلة القدر کې قضای عمري څنګه پکار ده. یاد ساتئ ما تاسو ته ویلي دي بیان په شروع کې مې درته وویل، که ته ټول عمر ځان مړم کې او دغه رنګې د قضای عمري دا 2 رکعاته منځونه کې ګورې په دې باندې قضای عمري نه کېږي. ګورې بیا خو به ټولو خلکو صحیح ورته نافرمانۍ به یې کولې او 2 رکعاته مونځ به یې کو، قضای عمري به یې راګرځېده. همدغه رنګې ټول خلکو به صحیح ورته وار ګرځېدل، لیلة القدر شپه به راغلې وه دا به یې لټول او بیا په دې به یې 2 رکعاته کول او هر څه به ختم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی د ټولو نه هوښیار عقلمند او بهترین انسان هغه دی چې آخرت دپاره ځان ته ذخیره جوړوي. مبارک ورځې شپې دي، په دې کې د رب العالمین عبادت په کثرت سره کوو. یاد ساتئ ستاسو یو فرض مونځ په 2 سبا باندې دی، بعض روایاتو کې راځي په 80 چنده باندې دی، په 80 چنده دی یو عمل دی، او هغه عمل هغه وخت ټول ته په بازارونو کې، په فضولو کې، په طنز کې، په غیبت کې، په فضول خرچۍ کې، په چغلۍ کې، په ټول په هر څه به دې کې خرڅ کې او صرف کې. نو ستا هغه د روژې هغه مقصد څه شو، ستا هغه تلاوتونه څه شو، ستا هغه نفلونه څه شو. هرڅ تر دې پورې چې اعتکاف ته به ټول عشره ناست، نو هغه ټول نور به خدای پاک په دې مخ راوستي، نو ټوله شپه به دې پسې ورته په بازار کې تېره کړي، او هغه شپه به داسې چاند رات تېره کړي چې سهار ته به د جمعې ته پاڅېدو توفیق ورته نه میلاویږي. دا ګوره ډېره د افسوس خبره دا په فشل باندې او په دې دغه باندې سکرپ باندې او په دې باندې ګورې د مخ نور نه راځي، دا د رب العالمین په عباداتو باندې راځي. ما تا به لاړ شو چې کوم شکل او صورت باندې هغه به ټول ځان له روان کو. همدغه رنګې کوم عبادات ما کړي دي هغه ټول هر څه ځان له هلته کې په بازار کې پرېږدو واپس راځو. داسې نه دي کول پکار، څومره ضرورت دی لاړ شه په منډه واپس راځه، رور دی دی تربور دی دی دغه رنګې والد صاحب دی، څوک هم دی کور مشر دی، پیسې ورته ورکړه دا شی راته راړه، یا خپله ځې څوک نشته خپله زر ورشه زر راځه. ما تا به ټوله شپه صحیح ورته په بازارونو کې ګرځو، لارې کوڅې به ناپ کوو، هسې فضول به ګرځو، یو دکان ته ننوځه بل ته ننوځه، ورېږه دلته معلومات ورېږه دلته کې، ورېږه دلته کې صحیح ورته پې آف لګېدی، دلته کې پې تا لګېدلی، ټوټل همده کې پسې ګرځو، ټوله شپه تېره کړو. داسې نه
چې ټوله شپه د عبادتونه وکړو بیا په دغه شپه صحیح ورته په منکراتو باندې په پټاخو باندې په درز غوبل باندې څومره واردات او څومره مسایل څومره دینه راغلي دي په باوجود د قوم د دین نه منې کیږي الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین